غوره ذکر کم ذکر دی؟ لا اله الا الله دا غوره ذکر دی. یو ځل موسی علیه السلام الله تبارک وتعالی ته وفرمایل وی الله مال یو داسې ذکر راکا چې زه کوم چې زه په تا ته ډېر زیات نږدې شم. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل موسی لا اله الا الله وایا. وی الله دا خو ټول خلک وي، دا خو ټول خلک وي، مال یو جدا ذکر پکار دی چې الله زه کومه. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل موسی لا اله الا الله دا کلمه وایا، دا کلمه وایا. ځکه کو چېرته دا وواړه ځمکې او وواړه اسمانونه په یو چابړي کې کېښودی شي او دا لا اله الا الله دا کلمه په بل چابړي کې کېښودی شي، نو دا کلمه به درنه شي او دا ځمکې او اسمانونه به سپک شي. د الله تبارک وتعالی په نوم کې دومره وزن دی، دومره وزن، دومره وزن دی. حدیث مبارک کې راځي د قیامت ورځ ده الله تبارک وتعالی به یو خپل بنده وغواړي، خپل بنده به وغواړي. الله تبارک وتعالی به ورته ګناهونه شمیرل شروع کړي. اے بنده دا ګناه دې کړی، دا د هغې رجسټر دی، دا د پلان کې ګناه رجسټر، دا د پلان کې ګناه رجسټر، حتی در دې پورې چې د ګناهونو د رجسټرو بدلې ودرېږي، سلې به ودرېږي. دومره ګناهونه یې کړي دي چې د رجسټرو دفتر یې ډکې دي، دفتر یې. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي بنده دا ګناهونه خو دې کړي دي که نه؟ دی به وایي الله اقرار کوم دا ګناهونه مې کړي دي. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي بنده زما فرشتو خو ستا سره زیاتې نه دی کړی که نه؟ ظلم خو یې در باندې نه دی کړی که نه چې یو ګناه تا نه دی کړی او هغوی لیکلی؟ الله نه ظلم یې نه دی کړی، زه ډېر ګناهګار وم، الله ګناهونه مې کړي دي، کړي مې دي ګناهونه الله. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده ما سره ستا صرف یوه نیکي شته، صرف یوه نیکي شته، هغه درله درکم بیا ځه. بیا دی به وفرمایي الله دغه یوه نیکي ما ته سله راکړه، دغه یوې نیکۍ څه ضرورت؟ یو طرف ته زما د ګناهونو د رجسټرو دفتر یې ډکې دي، سلې ولاړ دي، الله یو طرف ته یوه نیکي ده، زه به یوه نیکۍ څه کوم؟ الله دا مه راکوه، زه به دې څه کومه؟ الله تبارک وتعالی به وفرمایي بنده زما په دربار کې ظلم نشته، زما په عدالت کې ظلم نشته. کو تا یوه نیکي کړې ده که نه هم به درته میلاویږي، یوه نیکي دې کړې هغه به درته هم میلاویږي. زما سره ظلم نشته، خپله یوه نیکي واله او بیا ځه. دی به وایي ښه الله تبارک وتعالی رایې که دا یوه نیکي نو یو طرف ته به د ده د ګناهونو ټولې رجسټرې کېښودې شي، په یو چابړي کې ټول څومره د ده د ګناهونو رجسټرې دي هغه کېښودې شي. بل طرف ته به داسې صرف یوه چیټۍ وي، یوه نیکي ده، هغه به الله تبارک وتعالی راوالي او د نیکو په دې تله کې به یې کېږدي. چې د نیکو په تله کې کېږدي که نه نو د نیکو دا تله چې دا به ځمکې له راشي او دا ټول رجسټرې به سپکې شي، بره به وخیږي. د نیکو چابړی دروند شو، د ګناهونو چابړی سپک شو. الله تبارک وتعالی به حکم وکړي، اعلان وکړي ای د پلان کې چې د پلان کې زوی دی نن داسې کامیاب شو چې بیا د پاره به ناکام نشي، دی کامیاب شو. فرشتو ته به وایي زه جنت ته یې بوځئ، ځکه د نیکو تلې درنه شوه، د ګناهونو تله یې سپکه شوه، جنت ته یې بوځئ. دی به وایي الله بېادبي دې معاف، الله یو تپوس کولی شمه؟ الله تبارک وتعالی وفرمایي بالکل وکړه، څه ویل غواړي زما بنده؟ دی به وایي الله دا خو راته ووایه که نه چې دا دومره د ګوتې امني چیټۍ وه، په دې کې څه و چې آخر زما د نیکو چابړی دروند کو، دا دومره رجسټرې د ګناهونو سپکې شو. الله دا اوس آخر دا خو راته ووایه که نه؟ الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای زما بنده، ای زما بنده دا هغه کلمه ده چې تا په دنیا کې په اخلاص سره ویلې وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا هغه کلمه وه چې تا په اخلاص سره ویلې وه. غرض مې دا کو چې دا کلمه ډېر زیات په اخلاص سره وایي. مسلمان ته چېرته سپک مه ګورئ، ښه یو مسلمان ته سپک مه ګورئ، ځان ته ډېر زیات نیک وایي او بل ته ګناهګار وایي، داسې مه کوه. په بني اسرائیلو کې یو عابد او یو ګناهګار سړی و، نو دا عابد نیک عمله انسان چې و که نه د به ټول عمر په دې بدعمله انسان پورې خندل، خندنې به یې پورې کو. نو یو ورځ ورته دا بدعمله انسان چې دی غصه شو، وی ای خدای ته وګوره، الله ته وګوره چې ما او زما رب پرېږدوه، ما د خپل رب باندې پرېږدوه، ته زما نه نور څه غواړې؟
کو زه ګناهګار یم خو زما د خپل رب سره معامله ده ولې په ما پورې هر ټایم خاندي او ما تنګی نو دغه نیکمله انسان ورته قسم وخوړو وی قسم په الله چې تا الله نه بخي قسم په الله چې تا الله نه بخي څه موده تېره شو دواړه مړه شو وفات شو ګناهګار هم مړ شو او هغه نیکمل انسان هم مړ شو الله تبارک وتعالی د دواړو متعلق څه فیصله وکړه الله تبارک وتعالی هغه نیکمل انسان ته په دې خبر باندې سزا ورکړه چې د قسم خوړلی وي الله تا نه بخي په دې ورته سزا ورکړه او هغه بدعمل انسان چې هغه ما په خپل رب باندې فرید او ته زمانه څه غواړي زه د خپل رب نه یو تمه لرم یو امید لرم هغه د دغه تم یو د امید د وجه نه الله تبارک وتعالی دغه مغفرت نصیب کو چېرته یو انسان ته سپک مه ګوره چې دا کېدای شي هغه په دې خیرونو جامو کې هغه په دې شلیدلو جامو کې هغه په دې ملنګۍ جامه کې زما د سپینو جامو نه الله ته ډېر زیات نږدې وي سره زما د دې پټکي او زما د دې ګیرې نه الله ته هغه څه وي ډېر زیات نږدې وي چېرته به د یو انسان په حق کې دا فیصله نه کوي چې دا ډېر بدعمله دی ډېر دغه دی غرض مې دا کو چې کلمه ویلې مسلمان دی که نه ده ته درانه ګوره دا د الله په دربار کې ډېر لوړ مقام لري لوړ مقام لري ها دا ځان له خبره ده چې یو انسان ظاهر ته هم کتل غواړي ظاهر ته هم کتل غواړي معنی بیا په سره صرف دنیوي امورو کې تر ظاهر مطابق فیصله کوي اخروي امورو کې هغه په چا باندې پرېږده په الله باندې پرېږده دا به نه وایي چې تا الله نه بخي ځکه دا معامله هغه د چا سره ده دا د هغه د الله تبارک وتعالی سره ده